د ماښام نه بعد 2 رکعته سنت مؤکد و چې پرون ذکر شو، قرائت هم ذکر شو، محل هم ذکر شو. 2 رکعته سنت قل یا الکافرون قل هو الله په کور کې بهتر. اوس 6 رکعته د ماښام نه نور د سنتو نه بغیر خبره ده، دغه کې څومره ثواب ده؟ د اول روایت کې راځي څوک چې د ماښام نه بعد 6 رکعته وکړي او په مابین کې د علم د دین خلاف خبرې ونه کړي، نو د 12 کلو د عبادت سره برابر ده لکه 12 کاله چې نفلي عمل کړی وي. د یو روایت کې راځي چې د ماښام نه بعد چې 6 رکعته وکړي نو خدای پاک د هغه په عوض کې یوه کوټه په جنت کې ورته جوړوي. اوس که ثواب ته وګورو دا د کم عمل ثواب زیات شو. 6 رکعته د 12 کلو په انداز باندې کله لږ عمل وي خو چې دوام په هغه کې ممکن وي تر ډیرو نه چې بې دوامه ثواب بیخي زیات وي. اوس دغه 6 رکعته ته صلات اوابین وایي. اوابین هغه خلک دي چې خدای پاک ته رجوع کوونکي دي، اهل الله دي. لکه د څاښت لمونځ هم صلات اوابینو بلل کیږي، دغه هم اوابین. خو دا 6 رکعته د سنتو نه بغیر که د سنتو سره، د جمهور علماو رایه دا ده چې د سنتو نه بغیر د ماښام نه بعد 2 خپل سنت دي، د هغه نه بعد 6 رکعته نور. او د فتح القدیر ملا ابن همام پر رایه باندې دغه 6 کې دغه 2 سنت هم داخل دي. لکه پرون چې د ماسپښین نه بعد په 4 سنتو کې د خبره کړه چې هغه هم کې داخل دي، نو د دغو 2 سنتو سره چې 4 رکعته یعنې نور وکړي 6 رکعته، نو دغه ته اوابین ویل کېږي. د جمهور رایه دا د 6 مستقل نور، او د ابن همام رایه دا ده چې دغه 2 سنت هم ورسره حساب دي، 4 چې نور شي نو 6 رکعته.